دلته وایي د جی ایکس د تابع د پاره د اف ایکس د تابع له جنسه معادله ولیکئ. لکه څرنګه چې تاسې دلته ګورئ موږ د اف ایکس تابع لرو چې دغه ګراف ده د وای او د ایکس قیمتونه په دې کې وضع سوي دي او دغه هم د جی ایکس د تابع ګراف ده چې په دې مستوي کې تاسې ګورئ. دلته یو نوی درس چې په دې ویډیو کې زه تاسو ته درکوم هغه د تابعګانو انتقال ده چې موږ څنګه د تابعګانو دغه ګرافونه په مستوي کې انتقالو، څنګه څه تغییرات په دې کې منځته راځي. یو د هغو مثالونو څخه دغه دواړه د جی ایکس او د اف ایکس تابعګانې دي. ښه، لکه څرنګه چې تاسې ګورئ دلته وایي تاسې د اف ایکس تابع د انتقال څخه بیا جی ایکس ته د اف ایکس د تابع له جنسه معادله ولیکئ. ښه، لکه څرنګه چې دلته ښه واضح دي وای مساوي اف ایکس دغه کوم لومړنی ټکی چې د دې څخه دغه تابع پیل سوې ده موږ دا د همدې څخه په نظر کې نیسو. صحیح ده چې د دې په وای او د دې په ایکس کې کوم تغییرات موجود دي. لکه څرنګه چې ګورئ د دې افقي تغییرات د دغه ټکي نه چې دا تر ټولو کوچنی ټکی د جی ایکس د تابع ده. صحیح ده، لکه لومړنی هغه قیمت ده چې پیل کیږي او بیا وروسته دا ګراف جوړیږي. نو دلته ګورئ تر دغه ځایه پورې د دې رنګ لږ روښانه ونیسم، لږ تاریکه ونیسم. ښه، د دې افقي تغییرات چې دي ګورئ د ایکس په محور کې د دې افقي تغییرات د ایکس په محور کې ګورئ د مثبت 3 نه منفي 1 ته دي، یعنی منفي 4 دي. صحیح سو؟ اوس راځو ګورو چې د دې د وای تغییرات یا عمودي تغییرات یا بدلون یې څومره ده، انتقال یې څومره ده. ګورئ د مثبت 2 نه د دې ټکی چې ده تر ټولو کوچنی ټکی څو ده، منفي 5 ده، یعنی دا تغییرات دغومره دي. صحیح ده؟ لکه څرنګه چې ګورئ دا تغییرات څومره دي، بالکل دا منفي 7 دي. نو اوس موږ داسې لیکلی سو ښه چې که د جی ایکس دپاره موږ تابع ولیکو جی د ایکس دا مساوي کیږي ویلي د اف ایکس تابع د جنس یې ورته ولیکئ. نو په انتقالاتو کې موږ داسې وایو چې اف د ایکس منفي صحیح ده افقي انتقال قوس تړو مثبت عمودي انتقال. هدف یې د ایکس د محور په سر چې کوم بدلون په قیمت کې راځي او وای د محور په سر چې کوم بدلون په قیمت کې راځي هماغه ده. نو د دې ځای زه اوس لیکلی سم چې جی د ایکس لکه څرنګه چې دغلته تاسې ګورئ افقي انتقال چې شی ده زموږ منفي 4 ده، نو دې نه وروسته دلته منفي 4 لیکو او عمودي انتقال هم څونه و، عمودي انتقال هم منفي 7 ده. اوس دلته موږ لیکلی سو چې جی ایکس مساوي کیږي اف د ایکس منفي 4 کیږي ایکس مثبت 4. صحیح ده؟ منفي ښه، اوس به تاسې وایئ چې دغه انتقال خو منفي 4 و، دا دلته څنګه ایکس مثبت 4 سو؟ دا په دې خاطر که موږ دغه ایکس مثبت 4 مساوي د 0 ونیسو صحیح ده، نو ایکس بیرته څو کیږي؟ منفي 4 کیږي، یعنی موږ ته بیرته هماغه سابقه قیمت راکوي. نو د اف ایکس د جنسه موږ جی ایکس ته تابع ولیکله. راځو یو بل مثال ته. دلته وایي د اف ایکس مساوي جذر د ایکس مثبت 4 منفي 2 تابع د ګراف د انتقال څخه د جی ایکس تابع ولیکئ. بیا هم دلته موږ د دغه دواړو خطونو دغه انتقالات او بدلونونه ګورو، لکه څنګه چې د دوی د تر ټولو کوچنیو قیمتونو څخه پیل کوو چې دغه ځایونه دي. اوس دلته تاسې پام وکئ چې د ایکس قیمت د اف ایکس قیمت په افقي محور کې یا هم د ایکس په محور کې ګورئ دلته څو ده، د دغه ځای نه تر دغه ځایه پورې ده، دونه ده. د منفي 2 نه وبښئ د منفي 4 نه تر منفي 6 پورې یعنی منفي 2 ده. همداسې اوس راځو په عمودي محور کې ګورو د څو نه راځي، د منفي 2 نه تر
مثبت 3 پورې، یعنی دا چې دا مثبت 15 ده دا انتقال. ښه اوس که زه دلته ولیکمه چې جی د اکس دا مساوي سي ده اف د اکس منفي، مخکې مې تاسو ته ویلي وو اول افقي عمودي افقي وبښئ انتقال چې هغه منفي 2 ده. منفي 2 اکس منفي 2 کېږي اکس مثبت 2 مثبت 15. اوس دلته ویلي دي چې د اف اکس مساوي کېږي د دغه اکس مثبت 4 منفي 2 د تابع د ګراف د انتقال څخه جی اکس پیدا کوي. نو د دې ځای موږ لیکو چې اف د اکس که مساوي سي د همدغه تابع سره چې دلته موږ ته راکړې وه اکس جمع 4 جذر مربع منفي 2. ښه خبره دلته ده چې جی اکس دلته مساوي د چی شي سره ده اکس مثبت 2 سره ده. نو موږ لیکو اف اکس د مثبت 2 صحیح ده، یعنی اف د اکس مثبت 2 مساوي د دغه معادلې سره چې جذر مربع د اکس مثبت 4 منفي 2 ده. اوس تاسې پوهیږئ چې کوم ځای کې دغه تابع چې د اصلا د اف اکس ده او دلته دا موږ مساوي نیول د اف اکس مثبت 2 سره. نو کوم ځای کې چې د اکس یې موږ قیمت د اکس مثبت 2 اچو پر ځای. دلته لیکو چې اکس مثبت 2 یا هم 4 لیکو بیا 2 ورسره لیکلی سو منفي 2. ښه مساوي ده. دلته هم تاسې پوهیږئ چې اکس مثبت 6 منفي 2 کېږي او کوم چی شی چې وروستنی پاتې ده هغه دغه مثبت 15 ده. دا هم لیکو خو مخکې دغه نه زه دلته اف اکس ښه دلته به یې نه لیکم، دا پاکم دلته ښکته یې لیکمه چې دا د اف د اکس مثبت 2 ده او جمع 15 هم ورسره چې پاتې دي دا زه اضافه کوم. نو د دې ځایه جذر مربع د اکس مثبت 6 منفي 2 مثبت 15 کېږي مثبت 3. دا ټول چې د چی شی ده دا ټول منګه جی اکس ته دغه اف اکس د تابع له مخې پیدا کړی ده چې افقي او عمودي انتقالات دواړه دلته موږ ته ښودلي دي او بیا دغه چې جی اکس مساوي اف د اکس مثبت 2 مثبت 15 ده دا موږ دغه عمودي او افقي انتقالات څخه لاسته راوړلی او بیا دلته موږ څه وکړه اف د اکس مثبت 2 هم نه موږ استفاده وکړه د په واسطه موږ اوس وکولی چې د جی اکس تابع دغه معادله چې ده د دغه ګراف دپاره یې رسمه کو. صحیح ده، خو دغونه فرق دی پکې چې موږ تابع دلته د یو ګراف راکړې وه که نه دغه ګراف د دغه تابع و خو دلته جی اکس چې کومه موږ لاسه وړو د همدې د تابع د جنس و دغه تابع د همدغه تابع د جنس و خو موږ اوس وکولی د اف د اکس مثبت 2 مثبت 15 په مرسته یې ترلاسه کو.